ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي داخلي مشروعیت د نړیوال مشروعیت اساس دی. ډاکټر صاحب ښاغلي غني یو تازه پیغام رالیږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې وایي یو مشروع دولت د نړیوال ټولنې په مرستو او مسؤلیتونو کې شریک وي او نامشروع دولت دغه امتیاز له لاسه ورکوي او یوازې په بشري مرستو تکیه افغانستان نشي ژغورلی. د نوموړي په وینا دغه مشروعیت ترلاسه کول یوه پروسه غواړي. طول او عرض دې باید څومره وي او څه ډول چارو ته د انسجام ورکوي. ښارونه، کلیو او ولسوالیو کې څه شی کوي. دا ټوله پروسه باید په لنډمهاله 15 کلن او د اوږدمهاله 15 کلن پروګرام چوکاټ کې راټولېدای شي. له تاریخه باید زده کړه وشي، د ملت غږ باید آزاد شي، د ملت له غږ څخه باید ډار ونه شي. ملت جګړه او وینه نه غواړي، خو تګلاره او وحدت له ټولو غواړي. هیله باید بیرته ژوندي شي او 31 اقشار نن ټول ناهیلي شوي دي. ښاغلی غني وایي دا مهال افغانستان په دوو لارو کې واقع دی. یو دا چې د یو څو ورځو واک او ځواک ته وکتل شي، او دویم باید د راتلونکي لپاره ټول ابعاد په اساسي ډول وڅېړل شي. د ترجیح مرګ غواړو او که ژوند. دقیق چې ټول ژوند غواړي نو باید پوه شو چې څه باید وکړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.